عبادت کو نو چې دې خبر شوی چې فلانه در پس راغله دی پردي دي نه نو چې منډه کوله نو خیال شوی چې د بوت خورانه پاتې شو د بوز دامات کی نو هغه می ځان سره اغسته نو دیم تختی ابو تور ځان سره هغه کې اغسته او دا کم سړی چې ور پسې دی ور پسې دی منډه وਹੀ چا د اخلاص شوی دی چا سره ملاو شوی دی هغه ورته ویلي دي چې خدای بچ کی کني مړ کولې وای خدای چرته بچ کما خدای ما بچ کو کني راته ماتولې نو امغه د عبادت مغه د سوالم کوي او مغه د غختنم کوي همدارنګه زمونږ ټول صفایانه ورته دی کوي چې کله بیا کور ته زی بیا غي ته ګوري غټه تاله ورته اچي همدغه نور حفاظت ټول حال د دوی سورۃ یاسین کې راځي تاسو واورئ چې هغه په کار نه راځي دوی هغه د پاره په کار راځي دا دغه خدمتګاران دي مبارک پویږي نه د ټول شنو باوجود يمشون بها چې ګرځي باغې ام لهم آیشت دوی د پاره ايدن لا سنا يبتشونا چې راټینګول کوي نیول کوي بها باغې ام لهم آیت اغوی عین سترګشت دی یبصرون بها چې قتل کوي باغې ام لهم آیشت دوی اذان غوغنا يسمعون چې اوریدل کوي بها باغې باندې قل تورتو آیا ادعو راو بلی تاسو شرکاءکم اغا شریکان خپل چاتم جوړ کړی دي تاسو ما سره الله ورته وایي ثم بیا کی دونه چلو کوي ما سره بیا تاسو ټول شریک شي او ما په خلاف باندې تدبیر جوړ کړي فلا تنذرون او ما تبیا مهلت هم مرا کوي هیڅ نشي کولای هیڅ هم نشي ویلای ان بشک ولی الله دوست الله تعالی ده الذي هغا ان تورته وایا ولی دوست زما الله ده بشک زما دوست او کار ساز مددگار دا خو الله ده الذي الله غزاد نزل چې نازل کړي ده الکتاب کتاب وهو او هغا يتولى هغه برابر اول کوي الصالحین نکانو خلقو د پاره یا دوستی کوي نکانو خلقو سره ولایت مطلب دوستی سرپرستی هغه کوي د نکانو خلقو والذین وکسان تدعون چتاسوی بلئی دعاګانې تی غواړي من دونه سوا د اغنا ان د الله تعالی نه لا یستطيعون دوی طاقت نه لري نصرکم تاسو د مدد ولا انفسهم او نه خپل ځانونو سره ينصرون مدد کولای شي وان تدعوهم او کچیر تر او بل دوی ال الهدى د سمیلار طرف ته لا يسمعوا نو دوی نه اوري وتراهم او تب ګوري دوی ينظرون چې دی ګوري الیک تا تا وهم حالدا چې دوی لا يبصرون هیڅ نه ګوري دا بت ته اشاره ده اکم بت چې ولاړ دي سترګشتا تب وای لکه ما ته ګوري د غټ غټ سترګې دی او حال دا چې وي تا ته ګوري نه ایو نظر نشته او بت خذ العفو ونسي اختیار کوي معافي وامر او حکمک بالعرف د خو کارونو د نیک کار واعرض او مخواړه عن الجاهلين د جاهلاننا واما د اوس د آیت نمبر 199 نا تقریبا د درې آیتونو کې تاسو ټول ډیر شوق سره په دې باندې ځان پوي کې شوق سره وام رہی د داعی صفاتونه الله بیانوي ان کله ته دعوت ورکړي بل چا طرف غواړي د الله د دین طرف ته شرک نه بچاو د پاره توحید طرف ته دلته الله تعالی بنیادی اصول خود لیدي چې دا اصول تا اول دا خذ العفو معافی کوا معافی والا سینه لویا ساته بردبار اوسېګا باسونه مکوا سورۃ فرقان کې الله فرمایي واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما جاهل سره چې مخامخ شي جاهل نه مراد نه دی چان پړوي یعنی هر هغه سره چې هغه په جهل باندې راشي نو هغه تویا وای السلام علیکم بل خبره کوا نور اضافي بسونه مکو بس ټیک ما خبره حق پورا کړو او ته ځان پوهې نه ویختي ځان ود کی وخت وي خبره نشي بیا نبی ورته وایا او دویم او کار حکم کوا د نکي یعنی د عفو مراد نه چې کور کې کینه بیا نه دعوت بیا مر کوا د نیک کار بیا مر کوا او دریم او مخواړه و د جاهلانو نه اوس بل حکم اوري ایا طریقه د کی د دعوت ور کولو و اما او کچری بیا ينزغنک وسوسه واچي تا من الشیطان د شیطان طرفنا نزغن اغه وسوسه ته ویل کیږي مخکم تیر شوی دی بیا بم راضي چې کومه د وسوسه ابتداوي ان استا پسړه کې دا شک پیدا وشي چې زما دا کار حکم ونکم خدای خنه ده بد وغیرہ ابتدائی وسوسه ده شیطان لا غالب شوی نه ده په دې وسوسه کوتا دې شک پیدا وکړو یا تا بغا کار کې داسې رکاوټ غوندي جوړ شو وغیرہ بس دا وخت کې پويږي نو مغه ابتدا نه ته اویا چې نزغن وسوسه فاستعذ نو پنا وغړه بالله په الله سره هغه وخت کې وایا چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
صحیح شو انه بشکا اغا زکه چې اغا سمیع اوریدون کې هم ده علیم او پوه هم ده نو هغه شیطان لري کی تا نه هغه ستاده دعا غواړي اوري ان الذين بشکا کسان اتقوا چې هغه یریږي د الله تعالی نه بچاو کوي د الله تعالی د ګناهونو نه اذا مسهم ارکل چې ورسیږي دوی ته طائف دا وسوسه ته وای خدا هغه وسوسه ته وای چې د نزغ نه بعد شیطان په غالب شي اول شک پیدا وشو بیا شک د یقین باندې یا په کار رکاوټ باندې بدل کو مانه سړی پښتنه وکړه چیرې مان ډېر نفل نه پاتې شي په دې وجہ چې زه یریګه ما چې دا د ریا د پاره نشي نمایته کو شیطان ته باندې کار وکړو غالب شو در باندې اول هغه ځکه واچول چې ریا نشي بس دی وخت اعوذ بالله اوه او دا کوم چې کار نه ایثار کې یا ته دعوت ورکې یا د طائفون هغه چې شیطان په وسوسه کې کار وکړو باقاعده ستا په دماغو کې کار وکړو نو هغه ته وایي طائفه هغه شی چې هغه ته رکاوټ باعث جوړیږي نو بیا من الشیطان د شیطان طرف نه نو بیا تذکروا نو دو یادای د مدعیان دا کم چې د الله طرف ته دعوت ورکون کړي کدا کار شیطان وسوسات حدا پوری په اون کی نو بیا ملا یادای فاذا هم نو بس ناصا پدوی مبصرون لفظی معنا ګوري دا لفظی معنا شو ډیر مزیدار معنا ده چې لکه توجه یا تدبر کوي وخت مون سره نه کني هر آیت کې زما بیګا په درس باندې ټول شپه پریشان وم بچو سره مې بار بار خبره کوله چې دومره تیز مون سبق کوولې دا به پښې کنه خو ما کې ته قران هم ډیر لوی دی او تاسو بزن کې چې کومه اشتها پیدا وشي بس دام ډیر ده هغه هم ډیر ده بار المبصرون سترګي پرانیزي یعنی کله چې دا شیطان د دې پزړونو کې د نزغ نه بعد طائفه ته ورسی او بیا په هغه کې شیطان وريات شو چې ما خو دا کار غلط وکړو ما خو د شیطان خبر اومنله نو په دې وخت کې بیا الله یاد کی اعوذ بالله و لا حول ولا قوه الا بالله وغيرها نو بیا الله تعالی وي د دستر کې خلاص شي یعنی دې ته بیا بصیرت ورکما عادي مطمئن شي بیا پوي شي ما دا کار غلط کړو او الله سره ملګرتیا وکړه او دا کیږي عموما په دې لار کې انسان باندې راځي دا ټول حالتونه و اخوانهم اورونه د دوی د دې ورونه مراد د داعی نه ده دا د هغه کسانو چې د په مخالفت کې دي ورونه د شیطان کدا سه ماناو کې نو دا ډېر اسانه بیا کوئی دوه د پاره یمدونهم اغوی کشکګی دوی زور ور کوي دوی ته غلبه به مومي راکاږي دوی فل غی په گمراهی کې ثم بیا لا یقصرون اغوی پکې قصر هم نه کوي یعنی کمه پکې نه کوي یعنی دا خود دای صفت بیان شو چې دای ته نزغه چي فورن اعوذ بالله وای طائفه ته ورسیږي بیا لا یادای پاتې شو هغه خلک چې هغه باقاعده د شیطان ملګری دي نو شیطان ورته کوم شي دعوت ورکي نو هغه کار کې بیا کمه هم نه کوي پورا کې د شیطان په ملګرتي کې الله دې تاسو بچ کی و اذا اور کلا لم تاتهم چې ته را نوړې دوی ته ورنکی دوی ته بیااتن سماجزات نخا قالو دی بیا وای لولا ولنا اجتبیتها د ځان نه جوړه نکړه د خوې ز پیغمبر یم نه ځان نه ولې جوړه نکړه نو الله وی دې ته جواب ورکا قل او دوی ته انما بشک خبر ادا بل نه دا اتبعوا ذخ پیروي کوما ما د هغه شی یوحا چې وحی کیږي الی ما طرف ته من ربي د رب طرفنا زما د رب طرفنا زغد الله وحی بیانون کې ما د معجزو پیدا کون کې خونه ما هاذا دا بصائر دلیلون دی بصائر دی بصیرت نه ده من ربکم استاسو در رب طرفنا وهدن او هدایت ته ورحمت او رحمت ته لقوم د اغه قوم د پاره یؤمنون چې ایمان راوړي و اذا هر کلا قرئ چې لستل کیږي هر کلا چې لستل شي القرآن قرآن مجهول صيغه یعنی هر چو کې چلولي هر ځای کې چلولي هر څنګه چلولي ځکه الله تعالی دا صيغه استعمال کړل نو هر کلا نو فاستمعوا وکیک دی اغیتا وغونی سی اغیتا له اغیتا وانصتوا او خاموش سی گئی چپ سی گئی لعلکم دې لپاره چې تاسو یا شاید چې تاسو ترحمون رحم کړئ شي پتا سو د وانصتون مراد صرف خاموشي هم نه ده د دې په معنی کې توجه هم ضروری ده یعنی خاموش خدا سے خاموش نه چې سوچونو کې بل چرته لګیای نه متوجه اوسېګا او دا آیت د سورته حامیم سجده فصلت د شپږ وشتم نمبر په مقابله کې الله تعالی را لګلې ده ځکه چې په هغه آیت کې الله تعالی د شیطان د کافرو ذکر کړي وقال الذين كفروا